د پخوانو د ډرامو یوې اداکارې هم د نن سبا ډرامو والا په شان فحاشي شروع کړه. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو دا ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ او که زموږ چینل باندې نوی نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې زموږ نور هم ویډیوګانې تاسو پورې درورسي. دوستانو پخوا د سیډي ډرامو په دور کې ډرامې دومره ساده او د نصیحت نه ډکې وي چې هر چا به په کور کې د ماشومانو او فیملی مخې ته کتلی شوي. خو نن سبا داسې ډرامې راغلي چې فیملی سره نه یوازې هم څوک نشي کتلی. او اوس د پښتو ډرامو پخوانی اداکاره سیمي خان نونو هم په خرابو جامو کې په ټیک ټاک باندې راځي او په دې سره خپل پخوانی عزت هم وبایللو. دوستانو پخوا به کله چې د ډرامو سادګۍ دور و نو په ډرامو کې به یو خوند او ډیره زیاته مزه به کوله. خو نن سبا چې کوم اداکاران دي د پیسو ګټلو دپاره دوی د عزت نه هم تیریږي. ځکه خو نن سبا څوک ډرامې نه ګوري او د اداکارانو ژوند هم ډیر زیات خراب شو. تاسو د پخوانۍ او اوسنۍ ډرامو باره کې څه ویل غواړئ موږ ته لاندې په کمنټ کې ضرور ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.